یو ماشومه جنۍ ناسته پټپاک باندې ډېره مایوسه ښکاري او د سلګو نیولې یو لاس کې برش ایښی دی بل کې د رنګ ډبی دی هر چا ته چغې وښي ماما څپلۍ رنګوي راکه چې رنګ یې کړمه له سحر ناسته یمه لا کار مې نه دی کړی و ماما خیر دی که نه یا ماما خیر دی که نه هغه یې ښه وکنځي بیا په خپل لاره لاړ شي دغه ماشومه جنۍ بیا په خپل ځای کې کینی ځان سره داسې وایي ای خدایه څه به کوم ای خدایه څه به کوم ورځ لاړه تېره شوله دا دی ماښام هم شو 1 روپۍ کار ونه شو نه چا خیرات راکړو نه چا څپلۍ رنګ کړې دا به اوس څه کومه مور مې بیماره کور کې ورته دوا به وړمه ډوډۍ به هم نه وي هغه په څه واخله څه صحت غلی کینی ډوبه سوچونو کې شي ځان سره داسې وایي کاش کې مې پلار ژوندی ځان سره داسې وایي کاش کې مې پلار ژوندی وی زه به بېغمه ومه په ما به غم نه یا مې یو ورور هم وی ما به تعلیم کولو زما همزولې ګوره هغې تعلیم کوي او خنداګانې کوي زما هم زړه کېږي چې زه تعلیم وکړم او خنداګانې وکړم خپلو همزولو سره خو خوشحالي وکړم خو زه یتیمه جنۍ تعلیم به څه وکړم خندا به څه وکړم خپلو همزولو سره سیالي به څه وکړم په دومره کم عمر کې مې هر ارمان خاوره شو دا به د خدای رضا وه ګیله به نه کوم خو صرف دومره وایم کاش کې مې پلار ژوندی وی کاش کې مې پلار ژوندی ډېر ښه دی سال صاحب یار